د مصر اهرامونه چې چا هم جوړ کړي وو. تاسو به حیران شئ د دې خبرې په اورېدلو سره چې د ځمکې دقیق اندازه دوی ته معلومه وه. تاسو بالکل صحیح واورېدل. دا خبره هوایي خبره نه ده، بلکې د اهرامونو سایز ته په کتو سره دا معلومیږي چې د دې اهرامونو جوړولو والا 4500 کاله پخوا د ځمکې له دقیقې اندازې څخه خبر وو. پښتو ګلوبل ته ښه راغلاست. درنو کتونکو، لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ چې مصر هېواد له بې شمېره حقایقو څخه ډک دی. له دغه حقایقو څخه یو یې هم د مصر اهرامونه دي چې تر نن ورځې پورې د دغه اهرامونو د جوړولو اصل مقصد معلوم نشو. د مصر د اهرامونو څخه تر ټولو مشهور او لوی هرم د خوفو هرم دی چې د نن ورځې په اندازه د هغې اصلي اوږدوالی 210.33 متره په هره خوا کې دی. د مصر د اهرامونو عمر د هغوی د جوړولو په تاریخ پورې اړه لري. تر ټولو مشهور او لوی هرم د خوفو هرم چې نږدې 4600 کاله پخوانی دی. دا هرم د مصر په جیزه کې موقعیت لري او د نړۍ د 7 عجایبو څخه هم یو دی. دا اهرامونه د پخواني مصر د پاچاهۍ په دوره کې جوړ شوي دي چې د فرعونانو د واکمنۍ دوره وه. د جیزه اهرامونه د نړۍ تر ټولو پخوانی او سترې معمارۍ دي او د فرعونانو د قبرونو په توګه کارول کېدل. د مصر اهرامونه یو له نړیوالو تاریخي عجایبو څخه دی چې ډېری جالب حقایق لري. دلته درته یو څو زړه راښکونکي حقایق وړاندې کوم. لومړی، د جیزه لوی هرم د نړۍ تر ټولو لوړه جوړه شوې ودانۍ وه، نږدې 3800 کاله. د خوفو هرم د نړۍ تر ټولو لوړه انسان جوړه کړې ودانۍ وه. دوهم، د اهرامونو تیږې په دقت سره تنظیم شوي دي. د لوی هرم څلور خواوې په یوه بل کې د 3 تر 4 انچو پورې تېروتنې لري، کوم چې د پخوانۍ مهندسۍ یوه حیرانوونکې بیلګه ده. دریم، د هرم دننه د تودوخې درجه ثابته ده چې تقریبا 20 درجې سانتیګریډ ته رسیږي. څلورم، د خوفو هرم نږدې 2.3 میلیونه تیږې لري چې هره یوه یې په اوسط ډول 2.15 ټنه وزن لري. پنځم، په مصر کې نږدې 118 اهرامونه شتون لري. تر ټولو مشهور یې په جیزه کې موقعیت لري. درنو کتونکو، په دې هیله چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. د همداسې معلوماتي او جالبو ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره زموږ د یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. په یو بله ویډیو کې سره ګورو. د الله په امان.